د قرآن کریم د ترجمې اویاوم درس سورة البقره 285 آیات. دا آیاتونه د سود په باره کې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمای الذین آغا خلق یأکلون چې اغوی خوري الربا سود لا یقومون اغوی نرا پاتیگی د قیامت په ورځ د قبرونو نه الا مگر د قیامت په ورځ د قبرونو نه داسې را پاتیږي کما لکه څنګه چې یقومو پاتیږي الذي آغا کس یتخبطه چې اغا ګډوډ کړی وي، اغا لیونی کړی وي، الشیطانو شیطان پیری من المس په سبب د مسه کولو د اغا، یعنی سودخواره به د قیامت په ورځ د قبرونو نه په داسې حال کې را پاڅیږي لکه پیریانو چې نیولي وي. ذالک بانهم دا حال د دوی په سبب د دې دی چې قالو دوی ویلی چې انما بشک خبره داده البیع چې تجارت هم مثل الربا د سود په شان دی و حال دا چې احل الله الله تعالی حلال کړی دی البیع تجارت وحرم الربا او حرام کړی یې دی سود. فمن نو څوک جاءه چې راغی هغه ته موعظة نصیحت من ربه د طرفه د رب د هغه نه فانتهى او فورا د سود نه فانتهى منشو فله نو د د پاره ما آغا څه مافتی سلفا چې مخکې تیر شوي دي و امره او د معامله الله الله تعالی ته حواله ده. ومن او څوک چې عاده بیرته سود ته را وګرځي او سودی کاروبار شروع کی فاولئک نو دغه خلق اصحاب النار دوزخیان دي هم دوی با فیها په دغه دوزخ کې خالدون همیشه وي. یمحقو کموي ختموي الله تعالی الربا د سود مال بے برکت او کمیږي و یربی او زیاتوي الصدقات صدقې څوک چې صدقې او خیراتونه کوي مال زیاتیږي. والله او الله تعالی
لا يحب نخوخوي كل هر کفار ناشکر اثیم گناهگار. ان بشکا الذین آغا خلق آمنو چی ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي وأقاموا الصلاة او لمنځ کوي وآتوا الزکاة او اغوی زکات ورکوي لهم شته دوی ته اجرهم اجر ثواب د دوی عند ربهم د دوی د رب سره ولا او نشتا خوف هیڅ ویره علیهم په دوی باندې ولا هم او نه به دوی یحزنون غمجن کیږي. یا ایها الذین آمنوا ای هاغو خلکو چې ایمان راوړی دی یعنی ای مؤمنانو اتقو تاسو وویریږئ الله د الله تعالی نه وذرو او پریږدئ ما آغا بقیه چې پاتې شوي دي من الربا د سودنا یعنی د دې حکم نه وروسته چې په قرضدار ستاسو کم سود پاتې دی هغه ورته پریږدئ او تینه نشئ اخیستلی خپلې د سر اصلي پیسې اخیستلی شئ خو ګټه یا سودی نشئ اخیستلی. ان کنتم که تاسو یی مؤمنان فإن نو که چیرته لم تفعلو تاسو داسې ونکئ یعنی سود پرې نږدئ او د سود کاروبار ته دوام ورکئ فأذنو نو خبردار شئ بحرب په جنگ باندې من الله د طرف نه د الله تعالی ورسوله او د هغه جل جلاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو په خلاف و ان او کچیرتا توبتم تاسو توبه وباسئ فلکم نو ستاسو د پاره رؤوس اموالکم رأس المال دی یعنی اصلی پانګه یا اصلی سرمایه یا هغه پیسې دي چې تاسو قرضدار ته په سود ورکړي دي دغه پیسې ستاسو د پاره دي لا تظلمون نه به تاسو ظلم کوئ چې د اصلي سرمایې نه به زیاتې پیسې یا مال د قرضدار نه اخلئ مثلا که 1000 افغانۍ مو قرضدار ته په سود ورکړي وي داسې به نه کوئ چې زه نوره توبه وباسم او د 1000 په ځای اوس 1200 راکه نه داسې به نه کوئ چې 1200 افغانۍ ترې واخلئ یعنی سود به نه اخلئ بلکې صرف د سر پیسې 1000 افغانۍ به ترې اخلئ ولا تظلمون او نه به په تاسو باندې ظلم کیږي نه به قرضدار داسې کوي چې ګینې تاسو اوس د سود نه توبه ویستلې ده او هغوی د 1000 افغانیو په ځای 500 درکړي
او یا یې بیخي درنکي او درته ووایي چې ډیره ګټه د مخکې رانه اخیستې ده هغه پکې مجرا کا، بلکې د سر اصلي سرمایه 1000 افغانۍ به پوره درکوي. وان او که چیرته کانه هغه وي، یعنی او که چیرته ستاسو قرضدار وي ذو عسرتن تنگ دسته، لاسې تنگ وي، پیسې ورسره نه وي، فنظیرتن نو مهلت ورکول دي، یعنی په تاسو باندې لازم دي چې وخت ورکئ. الی میسرتن د پراخۍ پورې، یعنی تر څو چې پیسې ورسره پیدا شي او وکولی شي چې ستاسو قرض خلاص کی. وان او که چیرته تصدقو خیرات ورکئ، یعنی قرض ورته وروبخئ، نو دا کار خیرون ډیر بهتر دی لکم ستاسو د پاره، ان کنتم که چیرته تاسو تعلمون پوهیږئ. واتقو او تاسو وویریږئ یومن د هغې ورځې نه ترجعون چې بیرته به وروستل کیږئ فیه په هغې ورځ کې الله الله تعالی ته، ثم بیا به توفا پوره ورکول کیږي کل نفس هر چاته بدل ما د هغې عمل کسبت چې هغه کړی دی، وهم او په دوی به لا یظلمون ظلم نکیږي، یعنی چې یا زیاته جزا ورکول شي او یا کم ثواب ورکول شي. وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.